حضرت عبدالله ابن مسعود وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکی په حرم کې لمونځ کوي او د قریشو سرداران د ابو جهل په مشرتوب کې د حرم په یو کونج کې ناست دي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سجدې ته ولاړ شي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سجده باندې ډیره زمانہ تیریږي. نو ابو جهل د خپل مرګرو ته چې تاسو کې به دلاور او تکړه سوکي چې هغه ولاړ سي په پلان قبيله کې نن وش حلال سوی دی. د وش د لړمانه چې کوم اسباب دي هغه راواخې د دې پیغمبر چې د پر حالت د سجدي سو او پر دې سټي ورکشي دي بدبختانو کې عقبه ابن معيط ولاړ سوی زبدا وکړه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سجده باندې پریواته هغه د وش د نس اسباب را او هغه ټوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې سټ ورکشي شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر د سجدي سره سره پورته کوله او دوی خپل مذاق او پسخن او مسخري او خندا کوله. حضرت عبدالله ابن مسعود ما خپل ځان ډیر به بسره معلوم په هغه ورځ چې ما د پیغمبر علیه السلام مدد ته زنسمو وړاندې کېدله و دا غي سورسته د پیغمبر علیه السلام لور حضرت فاطمه الزهرا یا نکلنه و یا لسکلنه یا اتکلنه و هغه په منډه باندې رااله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وجوسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملاس غشان لري کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې رااله برای الله سپورته کې قریش ته اشاره وکړه. دا غي سورسته بیا د ابو جهل نوم واخسته د عقبه ابن معيط نوم واخسته د امیه ابن خلف نوم واخسته د عتبه ابن ربيعه نوم واخسته د ولید ابن عتبه نوم واخسته و دې کسانو ته خاص اشاره وکړه. وای هغه خلک ډیر بدی واخستو ځکه دا غي د عقیده و چې په دې شار کې په شرع قبلیش. حضرت عبدالله بن مسعود زماده د الله په ذات قسمي چې د کوم کسانو نمونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شرع کې اخستی ولو چې هغه ټول ما پسترګو باندې ولیدل چې هغه د بدر په میدان کې ټول سر پرې کړي پراتو ذبح سوي حلال سوي پراتو. مال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بیا ډیره سخت ژوندۍ و چې کله قریش ډیر تنگس او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقابله کې ورځ په ورځ هغه تیزی راوستله نو قریش رالو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا ابو طالب تک شي نست هغه ته ویل چې یا د خپل وراره د ځان سره مرګري کا او د سره ودرې برملا د اعلانو ک زموږ سره بایکاټ وک او یا د خپل وراره زموږ د خدایانو د بدو ویناګانو سره منک او دا غي سره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر پیشکشونه وک چې موږ ته د زنانې په شکل پیشکش ورته وس د حکومت او د دولت په شکل پیشکش ورته وس او د مالو د پیسو د دې په شکل ډېر پیشکشونه وک چې موږ به دا ټول د تورکو خدای دې زموږ د خدایاسو د حجب او د زم او د بدی وینا سره وګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو طالب را وغوښته ما راورته بچي ز بوډا سوم ز سپینډرې سو او زما د ژوندۍ اخرنۍ شپې دي ورته بچي د دې خلکو سره صلح وک پر دې خپل ځواني باندې رحم وک او زما پر بوډاواله باندې رحم وک او دا خلک په هر شکل باندې تا ته پیشکشونه کوي د دې یو پیشکش منلو ته تیار سه خو د دې خپل خبرې ستیر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته در دې وخت پورې ابو طالب داسې د کمزوري خبره نه وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو طالب سم ډېر نه امید دس برای پسترګو کې وش کې رااله د سترګو د وش کو ته یو سورسته باراورت الاکا جهنم زما د الله په ذات قسمی ک پراسته لاس کې لمر راکشي دي په چپ لاس کې سپوږمۍ راکشي دي د دنیا هر سما ترا کې لبهم زه د خپل دین د دعوت سلیری نسم چې ګله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وش کو باندې ډکې سترګې د دروازې سو واته د ابو طالب چونکه د پیغمبر علیه السلام سره ډیره مینه و ژره سړی په ور واسطه ور سره وی بولا چې ګله بیر تر علی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بچي بس در مرګ دی حمایت کوم چې سکه هغه کوا چې په کم شکل دعوت رسې په هغه شکل خپل دعوت پیښوا او چې د کم چا سره مخالفت کې دغه مخالفت کوا چې د کمی خبري حمایت په ځړ کې درځي دغه حمایت کوا بس نور ځان ته زړه مور لژوا او نور زما سنا امیدی مشکره کو زه در مرګ پورستا په حمایت کې ولاړ. یو ځل قریش رالو پیغمبر علیه السلام وکاته وي چې موږ به د بنی مخزوم قبیله پلان ځوان درکو پهلوان بدرکو هغه بستا خدمت کوي هغه بستا روزنه کوي چې ستا څومره خدمتونه دی هغه به ټول په ښه طریقه هغه سره انجاموي
لیکن ته محمد مشترک موږ باغی قتل کو د دې ګرم او د دې غم بزان خلاص. ابو طالب بار پر باندې وخندل ولې د عجب فیصله نه ده چې تاسو سړی چې ما ته راسي زباغي ته خورکو نفقه ورکوم زباغي د پهلوان غوندي ساتم او زما چې د زړه ټوکړه څوک دی زما چې لخت جګر دی زما چې کم څوک د سترګو نور دی هغې به زه تاسو د پلاس در کوم د دې دپاره چې تاسو یې قتل کړئ. ورته عجیبه د انصاف ډکه فیصله مې موږ ته کښېښوله.